اروپا کې د لیوه انسان په نامه نوی مرض یا وبا راغلی ده. په دې سینډرم یا مرض تر اوسه پورې 11 ماشومان اخته شوي دي. په فرانسوي ژبه کې دې مرض ته لوپ کوغو وایي او په انګلیسي ژبه کې ته ویر ولف وایي. ډاکټران دا مرض د هایپر ټرایچوسیس په نامه پیژني. تر دا مهاله 11 ماشومان په سراسر اروپا کې په دې مرض اخته دي او ټول د خپل پلار د لاسه او اولادو ته دا مرض منتقل شوی دی. ټول هغه پلرونه چې خپل اولادو ته دغه مرض منتقل کړي دي هغه د سر د ویښتان لپاره یو دوا ده د مینوکسیډیل په نامه یادیږي. هماغه دوا استفاده کوله او کله چې هغه دوا استفاده کوله هغه د سر د ویښتان په تیزي سره راختلو لپاره ده. کله چې دغه دوا استفاده کوله بیا د خپل اولادو سره فزیکي کانټاکټ کړی دي، مثلا یا مچ ورڅخه اخیستی یا مثلا لاس ور وړی دي، دا کوم مرض دي خپل اولاد ته انتقال کړي دي او د اولادو پر مخانو باندې ویښتان، د اولادو پر لاسو پر اوږو په سراسر بدن هغه ځایونه چې ویښتان باید راونه خیږي پر هغه کم ځایونه ویښتان راختلي دي. نو تاسو ډیر پام کوئ چې دغه دوا نه د مینوکسیډیل په نامه دغه استفاده نه کوي. کني خدای مکه که چیرې تاسو بیا د خپل اولادو سره فزیکي کانټاکټ وکړئ امکان یې شته چې ستاسو اولادونه په دغه مرض اخته شي. هغه کسان چې د ویښتانو راکښلو لپاره دغه دوا استفاده کوي نو تاسو ډیر احتیاط کوئ. که چیرې تاسو دا دوا استعمالوئ هم تاسو د خپل کم لاسونه چې دي هغه په ډیټول باندې یا په صابون باندې پریوئ، بیا خپل اولادو ته مثلا لاس وروئ، بالخصوص هغه اولادونه چې هغه ماشومان دي، ځکه دا مرض چې دی ماشومان ته ژر منتقل کیږي. نو په سراسر اروپا کې تر دا مهاله پورې 11 که 12 قضیې دي. تر ټولو زیات قضیې چې دي هغه په اسپانیا کې دي. خپل ټول کال مرګري پکې ټاکئ په کمنټ کې ورته وایاست چې دغه دوا چې استعمالوئ ډېر احتیاط سره کوه. کنې خدای مکه په خپل کور کې هم تاسو ماشومان په دا مرض اخته کړئ.